د آیت نه چې کومې درې خبرې معلومیږي که نه درې خبرې دي په دې کې. یو دا چې وصیت فرض و، او دویم دا چې د اولاد حصې خو مقرر وي لیکن د مور پلار او د خپلو خپلوانو دپاره د هغوی حصې نه وي مقرر، نو لحاظه د هغو دپاره به وصیت کوو او دا وصیت فرض و. او باقي چې کوم مال پاتې شو د مور پلار او د رشته دارانو نه هغه به د دغه د وصیت نه علاوه به د اولادو. او درېیمه خبره په دې کې دا ده چې وصیت هغه لازم دی خو په درېیمه حصه کې. او موږ ویلو که ټول وارثان په شاته ټول راضي هغه وایي چې نه دا ټول معلوم که دی وصیت کوي نو زموږ پسې اعتراض نشته، نو بیا صحیح ده، بیا ټول مال وصیت هم کوي، لیکن قانون دا دی. نو دا درې خبرې دي په دې آیت کې. نو وصیت په دې کې وایي چې فرض شوی دی، نو اوس فرض نه دی، دا حکم خو منسوخ شوی دی. وصیت چې دی نو اوس فرض او واجب نه دی بلکې مستحب دی. که څوک وصیت وکړي ښه خبره ده، که نه کوي نو څه لازم او ضروري نه دی، ګناه پرې نشته. دویمه خبره پکې دا کړې وه چې مور پلار او رشته داران د دوی دپاره وصیت و. نو دا هغه وخت خبره ده چې کله دا مخکې سورة النساء کې چې کوم د میراث آیاتونه دي دا نه نازل شوي. کله چې د میراث آیاتونه نازل شو نو دا حکم یې منسوخ کو. اوس د مور پلار دپاره هم چې د وصیت نشته او خپلو خپلوانو دپاره هم نشته، ځکه چې د دوی حصې اوس مقرر شوي. د اولاد حصې، د مور پلار حصې، دغه شانتې په خپلو خپلوانو کې څه خلک داسې دي او ښځه خاوند دې ته چې دی نو داسې حصې په قرآن کې الله تعالی مقرر کړي دي، اصحاب الفروض او ذوي الفروض دې ته وایي. نو د کومو خلکو دپاره چې په قرآن کې حصې مقرر شوي هغه مقرر شوي. اوس د هغې حدیث کې راځي نبي علیه السلام چې لا وصیت لوارث، د وارث دپاره وصیت نشته. کوم چې وارث ته یو سړی مړ کېږي دغه شاته چې کوم ورثه دي نو د وارث دپاره دا وصیت نشي کولی، ځکه چې د وارث دپاره خو الله تعالی په خپله باندې حصه مقرر کړې ده. نو دا د وصیت دا کومه خبره چې ونه دا هم منسوخ شوي، دا د مور پلار دپاره او رشته دارانو دپاره، ځکه چې د دې حصې مقرر دي. البته چې د کم رشته دارانو دپاره حصې نه دي مقرر شي، کم د دې نه علاوه خو رشته داران خو ډېر شي دي، نو د هغو دپاره بیا وصیت کولی شي. دوه خبرې دا هم منسوخ شوي دي. درېیمه خبره چې وصیت سړی په درېیمه حصه کې کولی شي، په زیاته کې نشي کولی. یعنی چې کوم قریب الموت وي هغه په درېیمه حصه کې وصیت کولی شي، د درېیمې حصې نه زیات نه که تاسو ته ما وایي که وارثان پرې راځي خیر دی بیا خو کولی شي. نو دا درې خبرې په دې آیت کې دي، دوه منسوخ شوي دي. کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت، کله چې په تاسو کې چاته مرګ راشي، ان ترک خیره که چېرې دی پرېږدي سمال، نو الوصیت وصیت دي وکړي للوالدین والاقربین، مور پلار او رشته دارانو دپاره. نو دا اوس نشته، مور پلار رشته دارانو حصې مقرر دي. او دا وصیت فرض هم نه دی. دا دوه خبرې ختم. بالمعروف په ښه طریقې سره، حقا علی المتقین دا خبره لازم ده په متقیانو. نو دا قسمه چې کوم خاص وصیت په دې آیت کې ذکر دی دا خو منسوخ شوی دی. د دې نه علاوه که چا باندې قرضه ده، منځونه په ذمه باندې پاتې دي، د رجوع فدیې په ذمه باندې پاتې ده، د چا حقوق په ذمه دي، نو هغه وصیت کولی شي. هغه پکار ده چې وصیت وکړي، ښه خبره ده. بلکې راځي چې مفهوم داسې دی چې 3 ورځې دې په تاسو باندې داسې تیرې نشي چې ستاسو وصیت تاسو سره لیکلی شوی نه وي، ځکه چې د هر انسان څه معاملات دي که نه، د چا په ذمه څه ورکولي راکولي اخیستلي، نو که فرض که داسې د چا سره چا امانتونه یا هغه په ذمه حقوق نو پکار ده چې دا کوم عام وصیت دی د ځان سره لیکلی پروت وي، چې د مرګ نه وروستو که فرض کا چاته څه مسلې مسایل او خاص کر داسې معاملات والی انسان د هغه دپاره خو ډېر ضروري دی. فمن بدله مخکې په دویم آیت کې الله فرمایي فمن بدله، پس څوک چې بدل کړي دا وصیت بعد ما سمعه، وروستو د اورېدو نه. سړی چې دی نو مړ کېدو او خوا کې ورسره چې دی نو بل ناست او هغه دا وصیت واورېد، سړی مړ شو، دا چا چې دا وصیت اورېدلی دی د اوس د هغه د مرګ نه وروستو دا وصیت بدل کو، هغه نه یو څه اورېدلي دي او دلته کې پکې چې دی نو په وصیت کې ګډوډ وکړل، اوس هغه وصیت لکه صحیح کړی دی. د آیت نه دا معلومیږي چې مړي خو وصیت صحیح وکړو، لیکن دا چا چې اورېدلی دی ده پکې وروستو ورانې وکړو. نو فانما اثمه، یقینا د دې ګناه د دغې بدلولو هغه ګناه چې دی علی الذین په هغه کسانو باندې یبدلونه څوک چې بدلی، یعنی چا چې د وصیت بدل کو د ګناه به هم دغه سړي ته کېږي، مړي ته به نه کېږي، ځکه مړي خو چې دی نو خبره خو کړې وه خو لاړ مړ شو، او چا چې وصیت اورېدلی دی نو ده پکې وروستو ورانې وکړو، نو په دې کې د ده هم ګناه نشته. دغه جرګه او فیصله چې چا کړې ده د دغې وصیت او د دې سړي د ګواهۍ په بنیاد باندې هغو ته هم ګناه نشته. چا چې وصیت بدل کړی دی ګناهګار دغه دي. ان الله سمیع علیم، یقینا الله تعالی اوریدونکی پوهه دی. مخکې آیت کې الله تعالی اوس فرمایي دریم کې چې که داسې صورتحال وي نو بیا که وصیت
اوریدونکو وصیت بدل کړي نو خیر دی بیا. فمن خاف چاته چې دا یروي څوک چې ویریږي مې موسین د وصیت کوونکي نه جنفن چې هغه پکې د چا طرفداري کړې ده د وصیت کوونکي چې دی نه د وصیت وکړو ولاړ مړ شو د وروستو چې د کس دا وصیت واورېدو نه د دا محسوسه کړه د دې خبرې نه ویل چې دې سړي خو په دې وصیت کې ګډوډ وکړ. اوس دلته کې مطلب دا اورېدونکی صحیح دی خو دا چې کوم مړ شو دګ ورانې کړلې نو دته چې پته ولګي دا یې پیدا شو چې دغه به د وصیت کې طرفداري کړې ده او غلطي پکې کړې ده کنه د شریعت خلاف یا د قانون خلاف. او اوس که زه دا ګواهي ورکم د تقسیم او د فیصلې په وخت کې چې زه کښېنم او چې دې سړي ماته دا وصیت کړی او که زه دا ګواهي ورکم نو د دې نه کېدی شي لانجه او مسله جوړه شي. نو که په دې صورت کې دی اوس دا کوشش کوي چې یاره زما د که زه رښتیا وسویمه د هغې نه نقصان کېږي ماله پکار ده اوس دا چې زه د روغه راولم د دې په منځ کې. نو که بالکل صحیح ګواهي ورکړي دی او د هغو په منځ کې په دغه طریقه روغه راځي بیا هم ډېره ښه ده مطلب چې هلکه سړي خو داسې وصیت کړی او دا چې دی نه ما اورېدلی دا دی لیکن ستاسو دې کې مسلې مسایل دی نه دا داسې نه بلکې داسې په دې طریقه یو دروغ یو صورت ولا راوباسي یا هغه وصیت دی بدل کړي د خپل طرف نه پکې چې دی نه څه کمی زیاتې راولي دپاره د دې چې اوس د دې په خپلو دا شاته د وارثانو په خپل منځ کې څه ورانې رانه شي. الله فرمایي چې که څوک د وصیت کوونکي نه ویریږي جنفن چې د طرفداري کړې ده د چا چې دی نه جانبداري پکې کړې ده او اثمن یا څه ګناه او غلطي کړې ده نو فاصلح بینهم بیا هغه چې دی نه اصلاح وکړه د دوی په منځ کې دغه سړي د دغې وارثانو په منځ کې د تقسیم په وخت کې صلح یې راوسته او داسې یو خبره جوړه کړه چې په هغې باندې وارثان شاته جوړ شو فلا اثم علی نو په ده باندې هېڅ ګناه نشته. نه داسې دی لکه د دوو کسانو په منځ کې چې روغه راولي نو دروغ ویلی شي که نه خلک خو چې کوم شیطان صفت خلک یې جو خو د ورانې راوستلو دپاره دروغ وایي چې هغه پلان کې ستا باره کې داسې وي بل ته وایي ستا باره کې داسې وي حالانکې هغوی هېڅ هم نه ویلي چې ورانې راشي. او بعضې خلک داسې چې کوم مسلمان کار دا دی چې هغه روغه راولي نه که د یو طرف دروغ وایي چې نه هغه پلان کې خو ستا باره کې ډېرې ښه او مثبت خبرې کولې او خو وایي چې زما خو مطلب جنګ جګړه نه ده خوښه خو د دوی د طرف نه مسله ده دلته د ده زړه نرم شو دلته د دا خبرې لاړ شي هغه ته چې دی نه داسې دروغ جوړ کړي نو داسې د صلح او د روغې په منځ کې دا دروغ جایز دي که نه. نو داسې که دلته کې دی هم څه داسې صورت جوړ کړي او د هغو په منځ کې اصلاح راولي نو فلا اثم علی په ده باندې هېڅ ګناه نشته. ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخښونکی مهربانه دی.